زموږ د وړوکوالي د زمانې قصه ده. یو صحافي و د فرانس، جیمز ډومینیک بوبي د هغه نوم و. ډېر قابل انسان و. په دې دنیا کې ډېر لږ قابل انسان پیدا کېږي. 99.9% خلک په دې دنیا کې صرف هغه دي چې کوم خپل ځان بدلولی شي. صرف 0.1% خلک په دې دنیا کې دي چې خدای پیدا کوي هغه نور دنیا بدلولی شي، د دنیا دپاره سبب ورکولی شي، د دنیا دپاره مثال جوړېدی شي. جیمز ډومینیک بوبي په 1952 کې پیدا شوی و. ډېر محنتي هلک و او د وړوکوالي نه دا ارمان و چې زه داسې زندګي تېره کړمه، کامیابه زندګي چې د دنیا دپاره مثال جوړ شمه. هغه جرنالیزم ته راغی، صحافي جوړ شو او په ډېر لږ عمر کې په خپل محنت باندې د فرانس د ټولو نه لوی چې کوم د فیشن ډیزاین رساله ده د هغې چیف ایډیټر شو او په ډېر وړوکوالي کې ډېره لویه تنخوا به ورته میلاوېده. دا خبره به یې کوله وایي زما او زما د کامیابۍ په منځ کې ډېر لږه فاصله اوس پاتې ده، ځکه ما چې څه غوښتل ټول ما ته میلاو شو. دا به یې وي زما غټ غټ کورونه خوښ وو، ما په ډېر لږ وړوکوالي کې غټ غټ کوټې حاصلې کړې. زما غټ غټ ګاډي خوښ وو، په ډېر وړوکوالي کې ما ته غټ غټ ګاډي میلاو شول. زما سیلونه خوښ وو، زه 15 ورځې اوس کار کوم، 2 ورځې زه په سیلونو باندې ګرځم، زما بیبي زما سره، زما بچي زما سره یي. زه سیند په غاړه باندې شپې کوم، زه سیند د نهرونو نه مزه اوچتوم. زما په کامیابۍ کې لږ فاصله ده، زه به داسې ژوند تېروم پوره دنیا به د همیشه پورې ما یاد ساتي. د خدای پاک کارونه او د انسان په ارادو په همتونو کې او په حوصلو کې فرق دی. یو ورځ په خپل کرسۍ ناست اوسئ لیکل، د الله فیصله مخې ته راغله، د کرسۍ نه چې پاڅېدو د نامه لاندې ثابت وجود یې مړ شو، بلکل یې وجود کار پرېښودو، د کرسۍ نه راوغورځېدو. ښځې رامنډې کړې، امبولینس ته ټلیفون وکړو، امبولینس کې کېښودلی شو. جیمز ډومینیک بوبي دا 1995 قصه ده، هسپتال ته ویوړی شو. په لاره باندې دنیا د پالش د ټولو نه خطرناک اټیک ورته وشو. ثابت وجود چې څومره نظامونه دي چې ټولو کار پرېښودو، د سترګو نظر یې لاړ، د غوږونو اورېدل یې لاړل، دماغ یې جامد شول. ډاکټر چې چیک کو او د چیکینګ نه وروسته پته ولګېده چې ثابت وجود یې مړ دی، ټول وجود یې کومې ته تللی و. صرف زړه یې کار کوو چې وجود ته یې پمپینګ کوو د وینې، صرف پړکوسانو یې کار کوو چې وجود ته یې اکسیجن فراهم کوو، نور ټول وجود یې مړ شو. 20 ورځې په کټ باندې پروت و. خلکو یې نن به مري او سبا به مري، نن به مري سبا به مري. او بیا د خدای پاک یو قدرت ظاهر شو. ډاکټر سهار دا ووایي نن یې دماغ یخ شوي دي، دماغ یې خپل صلاحیت ته واپس راغلی. سبا یو بل کار دا وشو، د سترګو نظر ورته الله واپس راوستو او بله ورځ دا کار وشو، د غوږونو اورېدل واپس راغلل. په ثابت وجود کې صرف د سترګو باڼه ړقولی شو، نور ټول وجود یې مړ و. ډاکټر دا رپورټ ورکړو چې خبرې کوي نو اوري، دماغ یې هغه شانتې تازه دي څنګه چې دې اټیک نه مخکې ول. په خبرو باندې پوهېږي، په دماغ کې هر څه پراته دي، په سترګو باندې لیدل کولی شي، صرف خپل سترګې باڼه ړقولی شي، نور ټول وجود یې مړ و. خوراک به ورته په پیپونو کې کوزو، په داسې حالت کې کور ته راوړو. ښځې به ورله ډېر زیات خدمت کوو، ښځې به ورته دا قصې کولې چې تا به دا دعوه کوله چې زه به داسې زندګي تېروم چې پوره دنیا به یاد ساتي. ښځې به ورسره په ګنټو باندې خبرې کولې. ښځې به دا خبره نوټ کړه چې کومه خبرې په زړه باندې ښه ولګي او دی پرې خوشحاله د خپل سترګو باڼه راښکته کړي، او چې کومه خبرې په ښه نه لګي د سترګو باڼه پرې نه راښکته کوي. د سترګو باڼه دا راښکته کول د هغه نښه وه چې او ټیک ته دا خبره. ښځې ورته یو ورځ وې ستا په دماغ یخ دي، ستا په دماغو کې هر څه پراته دي، صرف راویستل غواړي بهر ته. نو ښه دا نه ده چې په دې کټ پروت باندې ته یو کتاب ولیکي. ده بیا د خپل سترګو باڼه راښکته کړل، دې خبرې ته تیار و. سهار له وله ښځې یو کمپیوټر والا راوستو په کرایه باندې. هغه کمپیوټر والا ګس طرف ته کېناستو او ښی طرف ته به یې ښځه ناسته وه، په منځ کې به د عظیم دا لاش پروت و او کتاب لیکل شروع شول. دا عجیبه کتاب و. کمپیوټر والا به ده ته کتل، ښځې به یې حروف شروع کړل د انګریزۍ. کتاب د ده په دماغو کې و، خو د هغه دماغو نه راویستل پکار و. ښځې به یې حروف شروع کړل د ا نه واخله تر د زړه پورې. ده به اورېدل، خاکه د ده په ذهن کې وه. ښځې به وی ا بي سي ډي ای اف جي ایچ چې کوم حرف به د ده په ذهن کې و، خوښ پرې و، په هغې به یې د سترګو باڼه راښکته کړل. هلته کمپیوټر والا به هغه حرف ولیکو.
بیا به دا قصه شروع شوه ښځې به د سر نه وې A B C D E F G چې کوم ټکی به خو بیا به د سترګو باڼه راښکته کړل بیا به ټکی ولیکلی شو چېرته 100 منټه بعد به یو جمله جوړېده چېرته 100 ګنټې بعد به یو پیراګراف جوړېدو 4 ګنټې به روزانه کتاب لیکلی کېدو بیا به ستړی شو بیا به کمپیوټر اپریټر لاړ دې کتاب یو کال واغستو یو کال کې کتاب ولیکلی شو 1997 کې دا کتاب هغو پبلیشر ته ورکړو د چاپ دپاره د دنیا واحد کتاب دی د سترګو په بڼو باندې لیکلی شوی دی د دې کتاب دپاره هغه د خپل سترګو باڼه 2 لکه پیلې راښکته کړي ول هغه کتاب چاپ شو ښځې د پبلیشر نه کتاب راواغستو په منډه منډه کور ته راله د ده د سترګو مخې ته هغه کتاب کېښودو او ښځې ورته وویل بوبي نن تا هغه کارنامه سره انجام کړه چې په پوره دنیا کې هېڅ چا نه وه کړي نن تا د سترګو په بڼو باندې کتاب ولیکو نن ته کامیاب شوې تر د همیشه پورې به دا دنیا ته یاد ساتي اوس ته انمټې ته ختمېدو واله نه یې ډېر زیات په جذبه کې راغی ډېر زیات په جوش کې راغی په وجود یې بڼو څه یې نه شو کولی نو ډېر زر زر د خپل سترګو باڼه ښکته کول پورته کول شروع کړل ښځې پوه شوه چې دی په خپل کامیابۍ باندې لاس پړکول غواړي نو ښځې ورسره ډېر په خوشحالۍ لاس پړکول شروع کړل چې زه ستا په کامیابۍ ستا سره شریک یم هغه خپل سترګو باڼه ښکته پورته کول دی ورسره لاس پړکول هغې ته پته ونه لګېده د دې لاسو په پړقا کې او د سترګو د بڼو په پړقا کې د جیمز ډومینیک بوبي نه ساه وختو مارچ 1997 و خلکو دا محسوسه کړل دی چې دې کتاب ته ژوندی و هغه دفن کړی شو 3 ورځې بعد هغه کتاب هغه مارکیټ ته راغی دا د یورپ تر ټولو نه زیات خرڅ شوی کتاب دی د دې ریکارډ پروت دی او په هغې کال یې والا انعام ورکو چې په یورپ کې په دومره ډېر تعداد کې بل یو کتاب نه دی خرڅ شوی دا کتاب اوس هم په نټ باندې پروت دی څومره عجیبه کارنامه ده د سترګو په بڼو دومره په محنت باندې لیکلی شوی کتاب دا موږ ته سبق راکوي که انسان کې همت پروتي او په انسان کې حوصله پرتی او په انسان کې جذبه پرتی نو که د ده د وجود یو اندام هم کار کوي خو که دې کې همت یو محنت جذبه پکې د غړ غړ کارونه هم کولی شي دا په دنیا دپاره یو ډېر لوی مثال دی خو که زموږ په مدرسو کې یو ورکوټي طالب علم ته چې استاذ په کم انداز باندې د الله کلام زده کوي نو بلکل ته به وایې چې د مدرسې هر استاذ یو ماشوم ته چې کتاب زده کوي دا داسې دی لکه د فرانس جیمز ډومینیک بوبي هغه یو حرف دپاره څو پیرې خپل باڼه د یو جملې دپاره څو پیرې خپل باڼه ښکته کړول او اوچتول به یې دقه شانتې یو حرف چې دا استاذ دې شاګردانو ته ښیي په سوونو پیرې په زرګاو پیرې هغه ماشوم ناسي په سوونو پیرې اورئ په سوونو پیرې اړئ د هغې نه وروسته د الله دا کلام داسې مخې ته راځي